سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د غزني پر خوږیاڼو ولسوالۍ طالبانو ډله ییز برید په شا وتنبول شو. د غزني امنیه قمندان وایي په دې برید کې چې تېره شپه نږدې 1:30 بجې پیل او تر سهاره دوام درلود، 9 بریدګر وژل شوي او 12 نور یې ټپیان دي. سرچینه زیاتوي په دې نښتو کې د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان چې سید منیر نومېده له خپلو 4 پولیسانو سره وژل شوی دی. ټاکل شوې تر نیم ساعته پورې د افغانستان د سولې په تړاو د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د ورځنۍ ناسته د سعودي عربستان په جدي ښار کې پیل شي. د سولې عالي شورا وایي په دې ناسته کې طالبان ته هم بلنه ورکړل شوې، خو یادې ډلې دغه بلنه رد کړې ده. تر راتلونکو 2 ورځو پورې د افغانستان د جګړې او سولې په تړاو له افغان پوځیانو د ناټو د مالي ملاتړ په اړه د بروکسل ناسته جوړیږي. په پام کې د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په دې ناسته کې ګډون وکړي. اجرایي ریاست وایي افغان حکومت به په دې تمه دی چې په دې ناسته کې د سولې ټینګښت او له افغان پوځیانو د نړیوال د مالي ملاتړ د دوام په برخه کې عملي ګامونه اوچت شي. یو ځانمرګی بریدګر د غور په مرکز کې د څارګرې ملي ادارې د کارکوونکو لوري ونیول شو. د غور والي غلام ناصر خازي وایي دا کس له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو تر څار لاندې و چې بالاخره تېر مازدیګر له فیروزکوه ښاره ونیول شو. د غزني د پوهنې ریاست مسؤلین له مرکزي حکومته غواړي څو د ښوونځیو امنیت ټینګ کړي. دوی تېره ورځ په غزني ښار کې په یوې راټولېدنه کې له طالبانو هم وغوښتل باید روښانه کړي چې آیا د غزني د ښوونځیو په کارکوونکو په ترورونو کې لاس لري او که نه. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې مخکې پوهنې ریاست پر ودانۍ د طالبانو په یو توغندیز برید سره د یادې ادارې 6 کارکوونکي ټپیان شول. او څه باندې 10 میله بېلابېلې وسلې تېره ورځ په بغلان کې ډایق پروګرام ته وسپارل شول. د بغلان امنیه قمندان وایي دغه وسلې په بېلابېلو عملیاتو کې د پولیسو له لوري ترلاسه شوي دي. ویل کېږي د دغو وسلو په تړاو 15 کسان هم نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي بنسټونو ته سپارل شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.